سلامونه ګرانو دوستانو، څنګه پر ځان باور پیاوری کړو؟ موږ د دې لپاره چې په دنیا کې خوشحاله ژوند ولرو، د دې لپاره چې زموږ د بدن سیستمونه ښه کار وکړي، د دې لپاره چې زموږ معافیتي سیستم ښه وي، د دې لپاره چې موږ په وجود کې خوشحالي ولرو. د وجود کې خوشحالي د دې سبب کېږي چې ستا د بدن معافیت قوي سي، ستا بدن رواني حالت قوي سي، او په وجود کې خوشحالي د دې سبب کېږي چې ستاسو رواني صحت ښه شي. او کله چې ستاسو رواني صحت ښه وي، ستاسو فزیکي صحت هم ډېر ورسره ښه کېږي. نو پر ځان باور ډېر مهم دی، ځکه چې تاسو ته په وجود کې عمیقه خوشحالي راولي. راځئ نن دا زده کړو چې څنګه پر ځان باندې باور پیدا کولی سو. وایي ځینې مشکلات پر ځان باور کم کوي، لکه د دوستانو مرګ، لکه د دندې د لاسه ورکول، لکه په کانکور کې ناکامه کېدل، لکه په پوهنتون کې کال مس کېدل، لکه په پوهنتون کې نمرې کمې راوړل. بعضې شیان د دې سبب کېږي چې زموږ پر ځان باندې باور کم سي. خو تاسو په یاد ولرئ، په کانکور کې ناکامه کېدل، پر وخت د خوبه نه راکښېنستل، ښه نمره نه اخیستل، لټي کول، دا د ناکامۍ علایم نه دي. ګرانه دا کېدای سي د یو ناروغۍ علایم ستا په وجود کې. ولې دې په کانکور کې کمې نمرې راوړلې؟ اصلا مهم نه دی. ګرانه دوسته، په ژوند کې دا مهم دی چې ته پر ځان باور ولرې. د ځان باور دا معنا نه لري چې ته هر څه کې پرفیکټ واوسېږې، په هر څه کې ته عالی واوسېږې. نه، کامل نه یې ته انسان یې. راځو، وایي پر ځان باور د هر چا وجود کې سته، فقط وصل کول غواړي. هغه ستاسو د مغز سره راځي. موږ د دغه پلیلیست په توسط ستاسو سره کومک کوو تر څو پر ځان باور په ځان کې راولي. ما یو ویډیو ولیدله، یو احمق انسان، یو بې عقل انسان جوړه کړې وه. ولته چې پر سهار وختي نسې راکښېنستلی، ته بایلونکی یې. ولته چې ښه نمره نسې اخیستلی، ته بایلونکی یې. ولته چې ډیسپلین نه لرې، ته بایلونکی یې. اکاکا یعنې څه؟ زه پروانه زیایي. مثلا ما 5 کاله په اخوا ډیسپلین نه درلودی، په هفته کې نه لمبېدلم، اګر سره کې په یوه جمعه بله جمعه به لمبېدلم. اوس هره ورځ لمبېږم. نو زه چې 5 کاله په اخوا وم، زه بایلونکی وم؟ نه، زه بایلونکی نه وم، زه ناجوړه وم. ګرانه وروره، د ویډیوګانې چې جوړوئ، مثلا بعضې وخت فکر کوئ چې زه څه وایم. زما ویډیو چاته ضرر رسوي که یا یو نفر به وي، هغه به نسي کولی چې ډیسپلین مراعات کړي، ځکه چې هغه ناجوړه دی. ته هغه ته وایې چې ته بایلونکی یې. ولې وروره بایلونکی ته یې چې خراب ویډیوګانې جوړوې؟ وایي که پر ځان باور وکړئ، ژوند ستا په خوښه کېږي. خپل پر ځان باندې باور وکړې، وایي ژوند ستا په خوښه کېږي. داسې نه دی چې ته اول باید په کانکور کې اول نمره سې، بیا ژوند ستا په خوښه کېږي. اول باید ته پیسې وګټې، بیا ژوند ستا په خوښه کېږي. نه، اول به پر ځان باور کوې، بیا ژوند ستا په خوښه کېږي. دا همیشه په یاد ولرئ. ښه، ما ته یو څه وبخښئ، خندا راغله په دا ویډیو کې. دغه یو چا ویډیو چې مې اورېدلې وه، هغه راپه یاد شول چې هر چا ته یې ویلي وه ته بایلونکی یې. وایي ماشومتوب درته یاد کړه، هر څه کېدونکي وه. په ماشومتوب کې موږ هر شی وایي زه کولی سم، ځم اسمان ته خیژم، کولی سم، خیالات و پاچاکېږو، عجبه کارونه کوو، څومره هر شی راته اسانه یي. نه، راځئ مخته ځو. وایي ځواني کې هره لار خلاصه ده. کله چې موږ نوی ځوان سو، مکتب خلاص کو، پوهنتون ته ځو، ګوره څونې رښتې زموږ په مخ کې. موږ کولی سو هره رشته انتخاب کولی سو. وایي چې والله زه رئیس جمهور کېږم. مور و پلار په دغه وخت کې موږ ته وایي ژوند تا ته ډېرې لارې لري، هره یوه چې خوښه ده انتخاب یې. مخته راځه. وایي دا ښه خبره ده چې خپل هیلې تصور کړو. بعضې انسانان خپل د هیلې د تصور کولو څه هم بیریږي. اکاکا په خیالاتو کې ځان رئیس جمهور که، په خیالاتو کې ځان ډاکټر که، په خیالاتو کې ځان ښه یوټیوبر که، په خیالاتو کې ځان هر شی چې زړه غواړي ویې که. تا د خیالاتو څه څوک راګرځوي؟ د خیالاتو سره راګرځېدل نشته. خپل خیالات وکړئ، تصورات وکړئ. وایي زموږ هیلې زموږ کومک کوي چې لویان سو. هره هیله چې ته لرې، هر خیالات چې په ذهن کې لرې، دا یو ډول پیغام تا ته درکوي د دې چې ستا په وجود کې و دغه څه د رسېدو امکانات سته. وایي زموږ هیلې زموږ لار راته ټاکي. وایي دا مهم دی چې ژوند خپل پر سالم توانایي او ښه والي شروع کړو. او ستا سالمه توانایي دا د هغه تخیلات چې تا ته راځي. سالم داسې نه یي چې ته لاسونه نه لرې او وایه زه چفتونه وایم چې لاسونه راځي. دلته به ته منې چې زه لاسونه نه لرم.
باید هغه رښتیا انتخاب کړم چې په لاسو پرې اړه نه لري. وایي په لویوالي کې ضررونه هم موږ ته راځي. پوهېږو قدرت ټول زموږ نه دی. په نیمې ځواني او ماشومتوب کې موږ وایو چې قدرت زموږ دی، لیکن په لویوالي کې دا شیان نشته. وایي هر کار زموږ په خوښه نه کېږي او دا باید ومنو. ځینې انسانان خپل اعتماد په نفس په دې خاطر د لاسه ورکوي چې همیشه فکر کوي چې قدرت زما په لاس کې دی، هر کار زما په خوښه باید وسي. نه، ته به باید اعتماد پر ځان ولري او دا زده کړې چې ګرده شیان زما په خوښه نه دي. وایي داسې حادثې را سره کېږي، داسې غلطي موږ ځینې وخت وکړو چې ژر یې بیا نسو جبران کولی. ښه مثال یې دا زما دوهمه نکاح ده. ما خپله نکاح په 2 ورځو کې تصمیم ونیوی. په 2 ورځو کې مې تصمیم ونیوی. ما مشرانو ته ویله چې هر څوک چې زه نکاح ورسره کوم، اعصاب مې خراب شوي. نو په 2 ورځو کې چې نکاح کوې نو خود نکاح خرابېږي. مګر هغه نفر اوس راځي فرشته خو په 2 ورځو کې نه پیدا کېږي. نو ته راولارېږې او خلکو ته وایې چې هر څوک یې زه بله نکاح ورسره کوم، نو خو غل درته راځي، چور درته راځي. دا کار باید ونه کړې نه. ما غټه اشتباه وکړه د دویم نکاح په کولو باندې. خپل په خوښه مې نکاح ونه کړل، د بل په خوښه مې وکړل. خپله مې انتخاب ونه کړ. خپل د انتخاب څه وبېرېدلم، د عواقبو څه یې وبېرېدلم. که چیرې زه یو څوک انتخاب کړم، که چیرې زما ژوند خراب سي، خلک به وایي چې او خپل په خوښه چې واده وکړي ونه سو. نو که راولاړم د مشرانو تر شا پټ شولم، د هغو په خوښه مې واده وکړي، ښه پسې بدبخته شولم. احساسات مې ضربه ولیدله، ځان ته مې ضرر ورسوي. کله موږ دغسې اشتباهات کوو، لیکن د دغه اشتباهاتو سره پورته کېده زموږ اعتماد په نفس ټاکي. ګوره ما سعیدي په اشتباه کې مې د بل چا په خوښه واده وکړی وه. واده مې وکړی، مېړه وځورولم، ګران مې کوي، ګرانه یې نه کړم، احترام یې وکړی، احترام یې راته ونه کوي، پیسې مې ورکړې، پیسې یې رانه کړې، هېڅ شی یې راسره ونه کوي. نو دا خو په دې معنا نه لري چې زه کښېنم الله چې او خدایه بلا ژوند نه ځي، بلا بدبخته شولم، نو ژوند نه شم کولی، هله راسه بلا دغه وکړه، د ژوند څه لاس واخلي، بلا خلکو ته ځان مه ښکاره کوه چې هله د پروانې ابرو ولاړه 2 میړه یې وکړي. لکه ته بله 2 ورځې یو خلک خبرې درپسې کوي، پر 3مه ورځ یې هېرېږي. خپل سکون په دا کې مه لټوه چې خلکو ته ځان ثابت کړي. وایي د عزیز مرګ سخت تجربه ده. د یو چا سره مینه لري مړ سي. اوس مثلا زه وایم زما په ژوند کې بعضې وخت د زما نږدې دوستان چې زما سره مسخرې کوي، یو وخت پر ما باندې یو هلک ګران شوی و، نوم یې صاحبي و. بله ما ورته ویله I love you، هغه ما ته ویل بله ورځ ما ته مزاحمت ونه کړي، بله ورځ مزاحمت راته ونه کړي. نو بیا چې کله موږ ملګري سره کښېنو، بیا دوی وایي ولا د دوستانو مرګ ډېر زور غواړي. بیا ما ته وایي د دوستانو مرګ داسې زور غواړي پروانې، لکه اوس چې صاحبي زمانې مرګ سي، ستا به څنګه خوا په بدېږي. نو صاحبي زه څه وکړم؟ ما خو ورته ویل چې I love you، هغه ویل I hate you. نو تاسو ولې ما ته وایاست چې د عزیز مرګ ډېر سخت دی؟ بلې سخت دی. موږ پلار د لاسه ورکو، مور د لاسه ورکو، میین د لاسه ورکو، هغه مړ سي، زموږ حالت خرابېږي. خو اعتماد په نفس دا دی چې د مرګونو وروسته هم ولاړ سي، ودرېږي او عزم وکړي، پر مخ ولاړ سي. که زه پروانه زیایي د 2م طلاق وروسته مې د ژوند څه لاس ته اخیستی وای، لور مې پیدا شوله، د لور مې زړه سوری و. نه ما د لاس نه دی اخیستی. زه پر وچو پښو ودرېدلم، هېڅ حمایت کې مې نه درلودی. دنده مې ځان ته پیدا کړه، کار مې وکړ، زحمت مې وکړې، پیسې مې وګټلې، د لور تداوي مې وکړه، ځان مې حمایت کړي، وزن مې ډېر شوی و، وزن مې کم کړي، وزن مې په پیسو کم کړي، جیم ته ولاړم، ښه غذاوي مې وخوړلې، ویټامینونه مې رانیولې، ویټامینونه مې وخوړل، ځان مې بېرته سم کړي. زما چهرې ته وګوره، اصلا نه معلومېږي چې ما یو ډېره سخته ناجوري او عملیات مې تېر کړی. د یوې اړیکې قطع کېدل او په اوبو کې ورکېدل دي. کله د یو چا سره ډېره مینه لري، غواړي هغه ولري. مثلا زما صاحبي ډېر خوښ شوی و. ما په ژوند کې دا هیله کول که په دنیا کې زما ما چانس راکول سي چې د یو شی انتخاب کې، هغه به ما صاحبي انتخابولی. خو پر ما ګران و، خو هغه زه نه غوښتلم. قطع سو دا مینه. داسې خو نو نه کېږي چې بلا زه کښېنم چې صاحبي رانهلی، بلا د ژوند سره لاس واخلي. خب صحیح دی، پر ما ګران و، پر هغه زه نه وم ګران. خب اوکې دیگه، بلا نه وم خلاله، بای فینش. اصلي مهارت د ځان د اعتماد دا دی چې شکست وخورې، ورټل سي، ماته وخورې، د هغه سربیره راولاړ سي. زه پروانه زیایي یم، زه ماته نه منم، زه درېږم، زه ژوند کوم، زه خپل د اولادو آینده ورسموم، زه د اولادو حال ورسموم،
زه لور په دولتي شفاخانه کې نه تداوي کوم چې په نوبت کې زما لور ناسته زه ناسته یم اذیت سم. زه پیسې ګټم، زه خپله لور په شخصي شفاخانه کې تداوي کوم. زما سره صاحبي مینه ونه کړل، زما مینه رد سول، زه ترد سوم، زه بلاک سوم. اصلا صاحبي زه بلاک کولمه. ما داسې په یو 20 یا 15 شمارو مې مسیج ورته وکړ، اخر خپل واتساپ بیخي ډیلیټ کړي، یعنې هغه شماره یې ډیلیټ کړه. زما سره یو رقم نفرت کوه لکه زه چې یو ډېر بد شی درته ونږدې سوی وم، لکه انسان چې یو ډېر بد بوی حس کوي او بیا هغه بوی کوشکي د ځان څخه لیرې کړي نه، دغه رقم یو چلند یې راسره وکړ. ټول هم په خبر دي، داسې نه دی چې څوک نه دي په خبر، چې اطرافیان مې ټول په خبر دي. خو وسول نو اوس نه ټیټ کښېنم، ژوند ته پای وژاړم، خو ونسو نو ونسو. اعتماد په نفس دا دی چې په دغه رقم حالاتو کې راپورته سي. جدي ناروغۍ زموږ رواني حس خپل ځان ته متضرر کوي. رواني حس خپل ځان ته چی شي چې ته حس کوې چې زه جوړ یم. بعض وخت جسمي ناجوړي هم راځي. زموږ په تابعوري انرژي او قدرت ضعیفه کوي جسمي ناجوړي. جسمي ناجوړي د دې سبب کیږي چې د ضعف او وابسته‌توب حس و بل چاته ولرو. مخکې مو دا احساسات نه درلودل، خپل ځان مو قوي احساس کوئ. اعتماد به نفس دا دی چې په دغه رقم حالاتو کې چې جسمي ناجوړي لري د بیا جوړېدو هیلې ولري. اعتماد به نفس دا دی چې په مشکلات ګور زه پروانه زیایي د بایپولر ناجوړي لرم، ډېره جدي ناجوړي ده. باور وکړه دا صاحبي ته ویل چې I love you او بیا صاحبي ته په 25 یا مثلا 20 نمبرو میسج استول چې I love you او هغې چې په جواب کې پسې بلاک کوي او بیا ته جسمي ناجوړي هم لري. زه دا ګورې دا زه د خود افشایي په توګه درته وایم. زه تاسو ته وایم چې ما په ژوند کې دغه رقم شیان هم لیدلي دي، داسې نه دي. خو دا خپله زما د ناجوړۍ علت و. زه ولې باید یو چا ته ووایم چې زه ستا سره مینه لرم چې هغه ما په انسانانو کې نه حسابي. صاحبي ما په انسانانو کې هم نه حسابي. هغه حتی زحمت نه کړه چې ما ته یو سلام ووایه، نو زه ولې هغه سره مینه لرم. خو دا زما د ناجوړۍ علت و چې ما هغه غوښتی، لکه یو ماشوم چې چاکلیټ غواړي، لکه یو ماشوم چې د مور څخه شیدې غواړي. ما د ټولو څه صاحبي غوښتې او هغه مې هېچا نه رسوی راکولی. ضعف د بدن درد، د کینسر ناجوړي، د پښتورګو ختمېده. که چیرې په دغه رقم بدترین حالاتو کې ته د بیا ښه والي فکر ولرې، ته خپله ښه. روانشناسي دا ثابته کړې ده ښه، د سلامت روانشناسي یا هیلت سایکولوژي. هیلت سایکولوژي دا ثابته کړې ده، وایي که چیرې په جسمي ناروغۍ کې مثبت افکار ولرې ستا جسمي ناجوړي سمیږي، او که چیرې وایي ته په رواني ناجوړۍ کې مثبت افکار ولرې ستا رواني ناجوړۍ سمیږي، او که چیرې ته منفي افکار ولرې، منفي افکار د دې سبب کېږي چې ستا رواني منفي افکار ډېر سي او ستا جسمي ناجوړیانې ډېرې سي. زه پروانه زیایي یو شی چې زما د کامیابۍ سبب سوی دی، یو شی چې بار بار زما د په پښو د درېدو سبب سوی دی، هغه دا دی چې ما سالم مثبت اعتماد په نفس درلودی پر ځان باندې. زه همیشه د مشکلاتو وروسته خپل پر ځان باندې د باور باندې راولاړه سوی یم. مثلا کله چې صاحبي ما ته وویله چې دا ستا میسیجونه ما ته مزاحمت دی، ما ویل اوکې مزاحمت دی، بای. لاړم بیا مې په ژوند کې ورته ویل چې I love you. خو نه که یې مه کوه، در حال چې هغه زما څخه فرار کوه. خو که زه کښېنم بلا د ژوند تر پایه پرې ووایم چې الله صاحبي ولاړې بلا ژوند ودردي، نه. ګورئ زما طلاق وسو، زما لور په زړه سوری وه، زما څخه په جیب کې یوه روپۍ نه وه. نو زه اوس کښېنم چې زه بایلونکی وم او پروانې اوله نکاح دې وکړه، نتیجه یې ونه کړه، دویمه نکاح دې وکړه، نتیجه دې ونه کړه، صاحبي هم لف در سره ونه کوي، هېڅوک لف نه در سره کوي، څوک چې په کیسه کې نه وي، ښایسته هم نه یې، کواره خو هم نه لرم. نو ته زما رنګ ته وګوره، زه کواره لرم، د دنیا ښایستې ښځې وګوره، زه وګوره نه، کواره هم نه لرم، لیکن اعتماد به نفس لرم. همیشه مې درس ویلی دی، یو شی مې زده دی، همیشه کوشش کوم چې یو شی زده کړم. اعتماد به نفس دا دی چې همیشه هڅه وکړې یو شی زده کړې. اعتماد به نفس دا نه دی چې په خیالي نړۍ کې وګرځېږي. صاحبي حتما راځي، صاحبي نه راځي، خو ته در څه چورت وایې چې صاحبي راځي.
اصلا 10 کاله بعد ته فکر کوي چې صاحبي راځي، خو صاحبي نه راځي، سبا چې رانسي بله ته ځان بایلې. باید منطقي معقولي خیالات ولري. خو که زه به دا نیت کښېنم صاحبي حتما راځي وایي چې پروانې I love you too، او هغه هېڅ وخت رانسي، او بیا یوه ورځ دې ته متوجه سم چې او ما یو عمر د صاحبي انتظار وکړی او صاحبي هم رانلی، بله یو دم ژوند بله صفر کېږي، اعتماد په نفس ته منځه ځي. موږ باید خپل د ځان مدیریت زده کړو د ژوند د سختو حالاتو په وخت کې. دنده د لاسه ورکول، کاروبار تواني کېدل، تقاعد کېدل. وایي که د مخکې څخه پلان ورته ونه لرو دا شان هم د دې سبب کېږي چې موږ خپل اعتماد په نفس د لاسه ورکړو. دنده مې د لاسه ورکړه بله ژوند ختم. نه، ژوند نه دی ختم. کاروبار چې تاوان وکړي، ما په ژوند کې د کاروبار تاوان کړی دی. په 2,00,000 ډالر مې په عینو مینه کې مکتب جوړ کړی، دا کې د خصوصي ښوونځي په نامه. رازق اڅکزی راته لیونی سول، دا مکتب د طالبانو پروژه د الولاقه امریکا. مال طالبانو پروژه چیرې به زه یو انجلۍ یم، مکتب مې راویستی د ښځو لخوا د ښځو لپاره الولاقه دلته ته زما څخه دا فعالیت وکړي. در حال چې په دغه کندهار کې یو 2 متره په اخوا د کرزیانو مربوط یو انجلۍ چې د احمد ولي کرزي ته ډېره نږدې ښځه پاته سوې وه، د مریم درانۍ وه چې په نامه وه، هغې داسې یو ځای درلودی د ښځو لپاره، د ښځو لپاره، لیکن د هغې پروژه د امریکایانو وه. زما پروژه د شخصي پیسې وې، کورنۍ پیسې وې. ما یو مکتب راوستی، بس د رازق بد راسره تلل. پر دا کندهار کې یو د سپي سم دومره بد نه راځي لکه د دې پروانې سه. ولده چې مې فعالیت خوښ دی، نه مې ستاسې بد راځي. ول وتړه یا چې مکتب وتړه یا هلکانو نجونې سره یو ځای کړم. زه هلکانو نجونې سره یو ځای کوم. بله هم دا د 2,00,000 ډالرو مکتب وتړي، ولکه مې خوا په بده سوي. باور وکړئ، نو خو اعتماد په نفس دغه دی چې په ناکامۍ کې هم په جګ سر ودرېږي. زه یو وخت په کندهار کې خپل په ښایسته موټر کې موټروان کشف بګیر مې و. کله چې رازق زما څخه ګرد شیان واخیستل، در به دره یې کړله. په کندهار کې په رخشه کې ګرځېدلم. اصلا ماته مهم نه دی زه په رخشه کې ولاړ سم که په VIP یو بنز موټر کې. اعتماد په نفس دا دی چې پروانه ضیایي په کندهار کې هم په بنز کې ګرځېدلی سي، هم په رخشه کې. زه چې دا اوس یو کال په کندهار کې وم چې دا میړه مې وکړي، په لیونتوب کې د اصحابو په حمله کې میړه کړی و، چیکې مې کړی و. اصلا زما او هغه هېڅ مشترکات نه درلودل چې ما د سره واده کړی. دغه کس زه ډېره متضرره کړم. ما پیسې نه درلودلې، رخشه کې تلم و راتلم یو ځای ته. اعتماد په نفس دا دی چې یوه ورځ په لوکسل موټر کې وګرځېږې، یوه ورځ په بنز موټر کې وګرځېږې، یوه ورځ کې د دې جرأت و جسارت ولرې چې په رخشه کې وګرځېږې. اعتماد په نفس دا نه دی چې همیشه به ستا جیب ډک وي. زما جیب یو وخت ډک و، کله چې رازق ته مځکې ووهلم، ټول هغه سرمایه یې په صفر کې راځر کړل. ول زه ستا د فعالیت خلاف یم. زما سره یو رقم انعاد کاوه، ول ته طالبه یې. ته به زه طالبه ده کوم، ته زما کواره وګرځه، طالبانو ته ورته یم. بالکل یو انجلۍ یم، نه غواړم چې نارینه او ښځې یو ځای درس سره ووایي. تا زما 2,00,000 ډالره ګټه په صفر کې راځر کړل، نه، لیکن ما استقامت درلودی. وایي په دغه رقم حالاتو کې انسانان راولاړېږي د دې پر ځای چې استقامت ورکړي، ځان ته د بې ارزښتۍ حس ورکوي. وایي زه بې ارزښته یم، په رخشه کې ګرځم، زما ملګري په بنز کې ګرځي، ما ځوروي. نه 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 نه، اعتماد په نفس دلته باید ښکاره سي. وایي کله چې اولاد یا کوم څوک چې د تربیې مسؤل یې خرابه لار غوره کړي، ولاړ سي معتاد سي، ولاړ سي مړي وکړي، ولاړ سي تجاوز وکړي پر ښځو، کرار ته کښېنه، د ځان سره ناستې، دا مې سم نه و تربیه کړي، باید دغه کارونه مې کړي وای چې دا زوی مې دغسې سو، دا ولې ولاړې پر خلکو یې تجاوز وکړي. اکاکه تا خپل تربیه وکړل، صحیح ده. کله چې هغه خراب سو، بابا د 18 کالو بعد هغه عقل لري، دی 12 کاله مکتب ته تللی دی، ښه و بد پېژني. کله چې غلطه لار انتخاب کړه، دی د مور د پلار په څه اصلا باید څوک اعتماد په نفس کم نه کړي. ځان ته ووایه چې ما خپل زحمت وکښی، دا چې خراب سو نو خراب سو، بلکې پر ځای یې قوي مور و پلار هغه دي چې دغه هلک چې نن تجاوز جنسي کوي، دغه هلک چې مثلا نن معتاد کېږي، دغه هلک چې نن شراب څښي، دغه هلک چې نن د نجونو سره بازۍ کوي، دا وصحي لارې ته بېرته راولي، تشویق یې کړي پر ښه کارو باندې. اعتماد په نفس ته دا ځای څه شروع کېږي. وای د مکان تغییر او له محیط لرېوالی چې خوښ مو دی، دا هم بعض وخت د انسانانو کې د بې اعتمادۍ سبب کېږي.
مثلا زه اوس په تهران کې ډېر ښه ژوند لرم، ښایسته کور لرم، وګورئ میز هم لرم. یو وخت مې د دا رقم میز ارمان درلودی، په خوب کې مې لا نه لیدی. بابا زه ته یو غریب سړی لور یم، میز چیرې و؟ بیا نو داسې 3 منزله میز، دا زما میز 3 منزله دی. دا یو وخت چې به ما په فیسبوک کې داسې عکسونه ولیدل، ما به نو ځان ته ویله مالته دا 3 منزله میز غریب لري، ته څه لري اصلا؟ ته 3 منزله میز چورت چا وهی؟ دا زه حقیقت درته وایم، دا دی نن زه 3 منزله میز لرم. نو چې زه 3 منزله میز لرم، یو وخت مې نه درلودی، یا مثلا د دغه ځای څخه اوس زه یو دم یو شی وسي مجبوره سم لاړه سم په کندهار کې کښېنم، د رخشې پیسې هم ونه لرم. پخوا خو مې د رخشې پیسې درلودې، باره د دې فلاټ دیوالي م لاړه سم، هېڅ شی ونه لرم، هېڅ شی ونه اوسېږي. دلته باید اعتماد به نفس څوک ولري. ښه اوس ما ته خندا راځي پر دا باندې، ځکه چې په کندهار کې پر ما ډېرې خوارۍ تېرې شولې. یو 50 به مې نه درلودی چې مستې یا مثلا مستې ځان ته پرانیسم، پیریني ته به مې هوا کېدل، یو 10 روپۍ به مې نه درلودلې چې پیریني ځان ته رانیسم. خو زما اعتماد به نفس و، زړه مې نه خوړی، ځان مې نه خوړی په دننه وجود کې. د اعتماد به نفس دا دی چې ځه ښه ورځ راځي. دغه احساس د دې سبب کېږي چې په تاسو کې دغسې تراوت کول. اوس ما ته را په یاد چې خندا راځي، هغه وخت راته دردونکی و، خو دومره هم نه و دردونکی. اوس مثلا زه دلته 3 منزله میز لرم، فرض وکړه په تهران کې، زه په ایران کې یم، په تهران کې یم، بعضې مشکلات راځي، زه مجبوره کېږم لاړه سم کندهار ته. اوس دلته ښه دنده لرم، په پوهنتون کې استاذه یم، خلا خلک په عزت په شیانو راته ګوري. اوس کندهار ته ولاړه سم، بره دا 3 منزله میز نه وي. او دلته چې بیا دا میز پروت دی، دا بیا ډېر وی آی پي میز دی د لپټاپ دپاره. دا لپټاپ دا مې تور میز دی، ښه هغه مې نسواري میز دی، دا مې تور میز دی. بره دغه نه وي، دغه کارنل نه وي چې دا ویډیوز جوړوم، یا مثلا ډېر شیان چې اوس یې لرم، هغه عزت، هغه مقام چې لرم، هغه بلا نه وي. او بره پیسې هم نه یم را سره چې په رخشه کې هم نسم تللی. بره به نو 10 کیلومتره لار به هم څه کوم، نو خو مجبوره یم. کله چې په مشکلاتو کې چې وکولای سولای خوشحاله واوسېږې، دا ته اعتماد به نفس وایي چې زه د حالت څخه ځان راباس. زه چې ایران ته رالم، پیسې نه وې راسره، ښه هېڅ شی مې نه درلودی. کله چې مې دنده شروع کړل، پیسې مې وګټلې، پیسې مې وساتلې، ځان مې مدیریت کړي، مشکلات مې مدیریت کړل. دا د دې سبب سول چې زه وتوانېږم اول ځوانه پاته سم. تاسو وګورئ ما فلټر نه دی والی، زه ډېر جدي ناجوړي لرم، زه هره ورځ ډېره خطرناکه د اعصابو دوا خورم، زه هره ورځ ډېر قوي د خوب ګولۍ خورم. لیکن زه چې شي لرم، اعتماد به نفس لرم. زما اعتماد به نفس د دې سبب سوی دی چې زه په ژوند کې دغه واوسېږم، چې ورته وایي تر و تازه واوسېږم، او زما جسمي ناجوړیان یې راپورته نسي. زه په جسم کې ناجوړي نه لرم، لیکن زما اعصاب ناجوړه دي. زما که زه لږ اعتماد به نفس مې کم سي، که لږ زما دغه قوت چې زه لرم دا کم سي، باور وکړئ دا د دې سبب کېږي چې زه به ډېر جسمي ناجوړیانې پیدا کړم. لیکن دا چې زه پر ځان باندې اعتماد لرم، دا چې زه په خپل وجود کې یو ګوهر لرم د اعتماد په نامه، د اعتماد به نفس په نامه، دا د دې سبب سوی دی چې زما جسم ډېر ناجوړه نسي. اصلا زه جسمي ناجوړي نه لرم، نه مې د شکرې تشخیص سوی دی، نه د تایراید دا تر اوسه سوی دی، نه مې پښتورګي خراب دي، نه مې اینه خرابه ده، نه مې زړه مشکل لري. ولې نه لري؟ ځکه چې زه پر ځان اعتماد لرم. وایي کله چې لویه غلطي یا عزیز له خودخواهی یا نادانۍ له وجې وځورو، غټ غیرتي راسه کېږي. مثلا میړه راولاړېږي، د مېرمنې سره خیانت کوي، یو دم یې یو ښایسته نجلۍ ولیدل، خوښیږي، یا میسیجونه ورسره کوي، وایي آی لف یو، نه لکه ما چې صاحبي ته ویلې وه چې آی لف یو د قرار هغه مثلا د یو نجلۍ سره رابطه نیسي، غټه غلطي ده نه. او بیا راولاړېږي، مېرمن دې در خبرېږي او روابط خرابېږي. کله چې روابط خراب شول، دا شیان د دې سبب سي چې
ته داسې فکر وکړې چې ولا زه خودخواه وم، ما باید د مېرمنې قدر کړی وای، ما باید مېرمنې ته ضرر نه وای رسولی. دا شان بیا اعتماد به نفس کموي، پر ځان باندې باور کموي. په دغه وخت کې ته باید پر ځان باندې باور ولرې. راولاړېږه مېرمنې ته کښېنې چې ته زما مینه یې، ما وبخښه دا غلطي مې وکړه. بعض وخت نارینهو سره دا کار کېږي، د ښځو سره روابط جوړوي او بیا د واده خیال هم نه لري. دغه شیان بیا نارینه ډېر ځوروي چې خیانت یې کړی او پر کټ سوی وي او بیا یې مېرمن په سپکه ورته ګوري. دلته باید د ښځې هنر دا دی چې مېړه ته په سپکه ونه ګوري. د نارینه هنر دا دی چې خپل د مېرمنې څخه معذرت وغواړي او بیا هغه کار ونه کړي. نه دا چې کښېنې چې ولا ما غلطي وکړه، زه خودخواه ومه، زه نادان ومه او ځان بلا وخوري په دننه کې. هر څومره چې ځان خوري هغوندې ستا زړه ضعیفه کېږي. زړه د اعصابو سره ډېر عمیقه رابطه لري. زموږ رګونه د اعصابو سره رابطه لري. هغه انسانان چې ډېر تشویش کوي، هغه انسانان چې ډېر سټرس اخلي، هغه انسانانو رګونه بندش پیدا کوي. هغه انسانان چې ډېر تشویش کوي، ډېر سټرس اخلي، د هغوی زړه نه جوړه کېږي، د هغوی بدن نه جوړه کېږي، سږي یې نه جوړه کېږي، اینې یې نه جوړه کېږي، پښتورګي یې نه جوړه کېږي، معدې مشکلات ورته پیدا کېږي. وایي کله چې باوري کس زموږ باور مات کړي، دا هم د دې سبب کېږي چې پر ځان باندې مو باور کم سي. مثلا کله چې ته پر یو چا باندې باور لري، مینه ورسره لري، او مثلا صاحبي مېرمن درلودل چې ما ورته ویلي وای لف یو. صاحبي خپل د مېرمنې سره مینه لري، خپل مېرمنې ته وفاداره دی، هغه سره جګړه تا نه غواړم. او دلته دا رقم کسان چې داسې د باور کسان لري، مثلا ډېر مینه ورسره لري، ورته وفاداره یې، هغه راولاړېږي چې ستا باور در ماتوي. مثلا زه خیانت کوي، یا مثلا تجارتي راکړه ورکړه مې وکړل، تا $1,00,000 سرمایه ګزاري وکړه، بل نفرم $1,00,000 سرمایه ګزاري وکړه، یو څه مخته ولاړاست، غلا یې درسه وکړه. یا لکه د زما دوه مېړه په هر شي کې زما څخه غلا کول، بېرته حساب نه راکوي، بلا مې سترګې مړې واچولې، داسې مړ سترګی و، داسې مې زړه ورته غواړي چې وایم یو چا راته ټینګ کړی وای او ما در هغه ساعته وهلی چې دا په وینو مې لړلی وای، دغسې مې زړه ورته ډک دی. دغه رقم کسان چې زموږ اعتماد رامات کړي نه. یا مثلا اوس صاحبي د مېرمنې دپاره دا کار وکړي، کله چې ما درته آی لف یو وویله، باور وکړه ګرده خلک په جریان کې وه، داسې نه چې په پټه وو، ډېر په ښکاره د مشرانو په مخ کې. خو که دغه صاحبي چې دومره وفاداره پاتې سو خپل مېرمنې ته نه، دغه مېرمنې مثلا د ده زړه ورمات کړي، په دغه رقم وخت کې باید اعتماد په نفس راپورته سي چې تا د چا دپاره قرباني ورکړي. یا مثلا زه د دوه مېړه ته ډېره وفاداره پاتې سولم، چې تر اخره قرانه پیسه به ومه د ده څه نه سپمول. ده په یوه وس کې ما ته کله چې مو جنګ سره وکړي، ده ما ته ویله ول تا خلکو ته زارۍ کولې، ته چا نه غوښتلې، د صاحبي پیغور یې راکړي، ول تا صاحبي ته زارۍ کولې، صاحبي ته نه غوښتل. دومره یې پر ما بد تاثیر وکړي. زه راولاړه سولم، 120 دانې خپل د خوب ګولۍ مې وخوړلې. بله زه کوما ته ولاړم، چینی شفاخانې ته یې بیولې وم، په کندهار کې معده یې را پرېوړې وه 3 وارې، بسته شپه او ورځ په کوما کې پرته وم. در دا ژوند خو چې څوک مړ سي، ما ستا سره نکاح وکړه، صحیح ده پر ما وخت صاحبي ګرانو، ما ستا سره نکاح وکړه، ته پر ما ګران وې، ما تا ته مینه درکړه وه، ما تا ته پیسې درکړې. د ښځو پیسې خوښې دي، د ښځو پیسې خوښ دي چې زر په رانیسي، کالي په رانیسي، شیان په رانیسي. ما شیان نه کول، ما خپل پیسې تا ته درکولې. ول زه پوروړې یم، زه داسې یم، زه هسې یم، په ژوند د ده سمه ورځ ما ونه لید. ما دومره باور په وکړي و، ده په چیشي کاشکې بیا زما او د تر مابینځ داسې جنګ راغلی وای چې ما د ده بې احترامي کړې وای. نه، ما بې احترامي نه ده کړې. ما ورته ویله زه او ته خپل په منځ کې مشکلات لرو، باید کښېنو خبرې وکړو تر څو حل یې کړو. ده ما ته ویله ول تا د نکاح دپاره و خلکو ته زارۍ کولې، هغو ته کولې نه، ول ما ستا سره واده وکړي، دا ما پر تا یو احسان وکړي. همه چې احسان دې وکړي او ما ته ښه مشخص کړی د صاحبي پیغور راکړی، انا مال بای بای. ښه ولاړم،
بله کومه ما په هغه ورځ واقعا مرګ غوښتی یعنې په دغه ځای کې زه ضعیفه شولم ما باید ځان نوی ځان ته مې صدمه نوی رسولی او زما دغه د خوب ګولۍ خوړل د دې سبب شوله چې زما د لور زړه سوی ډېر سخت حالت دی کله چې ما په چینایي ژبخانه کې سترګې رونې کړلې چې زه جوړه شولم نو ما د ځان سره یو عزم وکړ د ګولۍ چې ما خوړلې وې زه اوس نوم نه اخلم داسې نه چې یو بل نفر یې وخوري پر ما تاوان شي دا ګولۍ چې ما خوړلې وې د طب د نګاه څخه 100% زه باوري وم چې زه به مړم دا چې نه شوله مړه دا د الله جل جلاله یو معجزه وه او زه دا معجزې ته حیران شولم چې څنګه خدای زه د دومره قوي دوا وروسته ژوندۍ وساتلم در حال چې زه حامله وم د 2.5 میاشتو کوچنی مې په نس کې ما داسې کار وکړ مې کوچنی ژوندی پاته سو زړه یې سوری دی زړه یې سوری دومره غټ مشکل نه دی او زړه یې شکر دی اوس تړل سوی دی په دوا باندې بې له عملیاته ما د ځان سره عزم وکړ چې پروانې خدای یو پیغام تاته لري او خدای درلودی دا دی په ایران کې داسې ښایسته ژوند راکړي ته کندهار وګوره راووځې نه یو پارک لرو نه یو سړک لرو ګرده کندهار 2 سړکه دی نو ته تهران وګوره لوکس ښار ښایسته ژوند بعضې وخت زه د خپل ملګرو سره مسخرې کوم ته صرف وګورې زه 3 منزله چې میز لرم ما دا نه درلودله په هغه وخت کې چې زه محصله وم د لیسانسو د ماسټرۍ هم اوس دا دی د دکتورا محصله یم 3 منزله میز لرم هغه زما بله کاندیدات به میړه ته حساب خراب دي زه وایم چې یو څوک یې راته ټینګ کړي او زه تر هغه مهاله پورې په سوکانه وایم چې زړه مې په یخ ځکه چې زما ابرو یې رابوتلل او هر کړی بېل صاحبي ته یې پیغور راکړي چې تا صاحبي ته زارۍ کوم نو اوس وایم ګوره خدای دا معجزه وکړه زه یې ژوندۍ وساتلم په یوس کې خدای ماته چش راکړه او مې ښه د پوهنتون استادي راکړه په یوس کې ښه ژوند راکړي په یوس کې سکون راکړي په یوس کې یو ډېره ښایسته لور راکړه لور مې هم ښایسته ده هم سپینه ده هم ډېره یو باهوشه هوښیاره نجلۍ ده یعنې دا ټول شیان د دې سبب شوله چې زه یو داسې کس یم زه نن خپل په ځان افتخار کوم باور وکړئ افتخار زه ډېره قوي نجلۍ یم زه پر ځان باور لرم اعتماد په نفس لرم همیشه هڅه وکړئ د ماتې وروسته اعتماد په نفس قوي وساتئ د ماتې وروسته پر خپل پښو ودرېږئ د ماتې وروسته وتوانېږئ پر پښو ودرېږئ مثلا ما ګولۍ وخوړلې 140 دانې زه کوما ته ولاړم بسته شپه او ورځ په کوما کې پرته وم خو کله چې د کوما څخه مې سترګې ړونې کړلې کله چې جوړه شولم ما ځان ته دا وویله چې پروانې دا یو معجزه وشول څنګه امکان لري یو عامله ښځه لوړترین ډوز د خوب ګولۍ 140 دانې خوري او ژوندۍ پاتې کېږي دا څنګه امکان لري نو قرار ما د ځان سره وویل چې زه باید استقامت وکړم زه باید ودرېږم زه باید وجنګېږم زه باید د دا میړه څه جلا شم ومې کړل ټول کارونه مې وکړل وجنګېدلم مبارزه مې وکړه میړه مې ډېر بې غیرته و تنها یې پرېښولم زما د لور په تداوي کې زما کومک ونه کوي ما وکولی شولی زما د لور زړه بې له دې چې عملیات شي وتړل شي لږ پاته دی چې نور کامل وتړل شي نو اعتماد به نفس دا نه دی چې ټوله ژوند دې ستا په خوښه وي اعتماد به نفس دا دی چې ته خپل پر هر حالاتو کې د هر مشکل وروسته ودرېږې پوهېږې ما ته زما میړه څو وارې جنګ وکوي او بیا بیا دا راته ویل او تا خلکو ته زارۍ کولې او هغو واده نه در سره کوي ما ته نه پوهېږې چې مینه څه شته اصلا ته پوهېږې چې صاحبي ولې پر ما ګران سوی و اصلا ته پوهېږې زما معیار د صاحبي سره د مینې څه و ولې ما غوښتل د هغه سره واده وکړم ولې ما غوښتل د هغه سره زارۍ وکړم ته باید په دې پوه شې ته ما ته پیغور راکوې او ما ته دا احساس راکوې چې ته د هیڅ وړ نه یې لیکن ما ته زما خدای دا ثابته کړل چې پروانې ته زما بنده یې زه ستا خدای یم ته خپل حق نه لرې ځان واخلې داسې چې ژوندۍ پاته کوم او هغه پیغام چې الله ما ته درلودی د هغه رقم شدیدې ناجوړۍ وروسته د جوړېدو
نن ورځ یې راکړې وه. نن زه لوکسو پروګرامو ته ځم، نن زه سټیج ته درېږم، نن زه ځم په اعتماد په نفس و سټیج ته ودرېږم. هم زما په ژوند کې ما دومره مشکلات درلودل، دا دی دا ځای ته راورسېدل. خو که چیرې د خودکشي وروسته ما دوام لا خودکشي پسې کړې وای، ښه مې ځان پسې وژلی وایه، زما زوی به چا ته پاته کېدلی؟ نن چې زه هر شی یم، یا دا نن چې د ویډیو په جریان کې ما کوم خود افشایی وکړلې او نو کې خندام راله خپل د کندهار پر غریبۍ باندې، ځکه چې زه عموما داسې اموخته سوی یم، په ډک جیب اموخته سوی یم، او بیا هلته پر ما ډېرې مفلسۍ تېرې سولې. نو بعضې وخت چې به په رخشه کې وم، خپل پر ځان به خندا راتلله چې په رخشه کې ګرځې. نو دا شیان مې تاسو ته وویله تر څو تاسو دا زده کوئ چې په ژوند کې دا اعتماد به نفس دا معنا نه لري چې پر تا باندې مشکلات رانسي. روانشناستوب دا معنا نه لري چې پر تا باندې مشکلات رانسي. اعتماد به نفس توب دا معنا نه لري چې ته به هېڅ ماته نه لرې. لرې بیا ماته به لرې، مشکلات به لرې، غلط انتخابونه به کوې، اشتباهات به کوې، خلک به ځوروې، هر شی به کوې. خو د هغه وروسته به په پښو درېږې، د هغه وروسته به جګه غاړه درېږې او وایې بیا چې زه یې کولی شم، زه مبارزه کوم، زه ماته نه منم. او د دې پلیلیست و نورو ویډیوګانو ته هم په تمه اوسئ. مننه.